اوس وړکې ته درېمه سر د تاسې په سر د نه ورمینځم واخلا پیدا رمضان سنا واخلا پیدا رمضان سنا بیا په ارمان کوي. دوستانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ به یاستئ. د روژې مبارکې میاشتې په 5مه مو د یوې کورنۍ داسې بد حالت او ویډیو در سره شریک کړه چې په هغې حالت کې د دغې کورنۍ غړي چې 2 کونډې مندې وې اولادونه یې وو دا په وچ دسترخوان ناست وو. وچ دسترخوان په دې معنا چې 2 کاسې سړې شړومبی او تقریبا نیمه کاسه شاوخوا دغسې هغه د چا په حساب دغه چای مای او دغه 2 پیالې چای و. دغه کورنۍ حالت تاسې ودردولی، موږ هم ودردولو، وضعیت خراب و. په همغه ورځ موږ داسې شمېر که چې له ځانه سره خوراکي مواد ورته راوړو. خوراکي مواد د دې بسنه کوله چې 1 میاشت د دې کورنۍ بس شي. تر اوسه پورې را تمام کړي دي. تقریبا دغه کورنۍ تقریبا تر لسګونو پورې یتیمان ماشومان لرل. نو طبعا دغه ټول خوراک کوي، ډوډۍ خوري. په دې کورنۍ کې 2 کونډې مندې وې، یوه بله خور ورسره اوسېدله چې په دغه 2 کونډې مندې په هغې خور باندې اوسي، یعنې په یو ورور باندې اوسي او ورور مزدورکار او د خټو کار کوي چې هغه پسې نه رسېږي. لنډ به ووایو چې د دغې کورنۍ لپاره ستاسو د خواخوږۍ او زړهسوی په اساس باندې له بېلابېلو هیوادونو سعودي عربستان، لندن، هند، ګاونډی هیواد پاکستان، ایران، حتی چې هلته د خښتو مزدورکاران پکې وو، د هغو مرسته وه. په هیواد کې دننه له پکتیا خپله له پکتیکا له دې ځایونو مرستې رالې. دغه مرستې چې په نقدي ډول وې یا د موادو وې موږ سره راټولې کړې. هغه چې په نقدي ډول وې او موږ راټولې کړې وې تقریبا 2.5 لکه شاوخوا هغه پاکستاني روپۍ یې جوړولې. نو دغه پیسو په مصارفو باندې چې موږ ورته وکړې د دغې کورنۍ لپاره هغه مواد تاسې ولیدل چې اړتیا یې لیدله کېدل او د دې مور هغه کونډې مور غوښتنه وه چې دا شی موږ ته ورسوئ. په دې کومکونو کې چې چا یې مشخصا د یادونې غوښتنه کړه هغه دا و چې له پکتیا نه یو ورور د 12,000 په افغانیو کې شاوخوا کومک کړی و چې یادونه یې باید وشي. دوی ویل چې مشخص یې زموږ یاد یې کوي. له سعودي عربستان نه 40,000 روپۍ په خمیس کې ځینې ملګرو سره ټولې کړې وې. نه پوهېږم هغه ښار اوس له ما لږ ير ده چې ریاض و که خمیس و، په هغې ښار کې ټولې کړې وې او موږ ته یې دا غوښتنه لرله چې زموږ د څو ملګرو پیسې چې یو ځای مو درته ټولې کړي د زمری کوټ د سیمې او د یو شمېر سیمو اوسېدونکي وو، دوی یې یادونې غوښتنه کړه. او په عین وخت کې له لندنه یو ورور وویل چې د دې لپاره چې اطمینان مې حاصل سي 1,000 روپۍ درلیږم دا بیا یاد یې کوي د شریف په نامو باندې. نو کور یې ودان. دغسې له دوبۍ نه دغسې له نورو هیوادونه 40,000 10,000 10,000 15,000 2,000 زر روپۍ دا یوه مو راټوله کړې وه. د دې کورنۍ لپاره مو هغه لوازم چې د خیاطۍ ماشین، بالښتونه، نیالۍ، فرشونه، د فرش او ظرف دغه وسایل د دې 2 کونډو د دواړو خونو لپاره مغه وسایل ټول راوړو چې ضرورت یې پیدا کیږي. دا هغه د کور لوازم شو. کوي ارمان سنا واخلا پیدا رمضان سنا واخلا پیدا رمضان سنا. دوستانو دا چې د دې کورنۍ حیاتي او بنیادي کار څه وایي. د خدای پیغمبر وایي چې وږي ته د مایي خوراک مه ورزده کوه، وږي ته د مایي نیولو چل ورزده که. د دې کورنۍ د یوازیني سرپرست چې د هغې کونډې زوی ده عارف الله جان په 1,500 روپۍ مزدور و. هغه هم د مال څرولو مزدوري یې کوله. د کور د وسایلو ترڅنګ د خوراکي موادو ترڅنګ مو دغه ځوان ته چې عارف الله جان نومیږي ماشاءالله رابېرته سه دلته رانږدې سه عارف الله جان ته مو د کاروبار زمینه برابره کړه. کاروبار زمینه په دې معنا چې دوی ته مو ډېره مناسبه سیاره غرفه واخیستله. په بازار کې به د ماشومانو د لوبو او خوراکي توکي پکې خرڅوي. هر څومره چې ګټلې د دې کورنۍ ژوند به ورباندې رواني. هغه ماما چې دی یې له غاړې و د هغه له غاړې به نه یي. په دې کوکه باندې مصارف سوي دي په دې غرفه باندې او هغه مصارف تاسې کړي دي. ستاسو د الله خیرات قبول کړي.
د دې کوکې د بینرونو او دغه د لوحې چې د عارف کوملوال ګرځنده خوراکه پلورنځی ورباندې لیکلي دي د ولس مطبعې ملګرو مصارف په غاړه واخیستل. هغه خوراکي مواد چې دلته یې تاسې د دې کراچۍ په منځ کې وینئ، په کلیپونو کې یې وینئ چې دې کراچۍ ته یا دې غرفې ته ورلویږي، تاسې یې وینئ. دا د تاسې په مالي لګښت او تاسې په همکارۍ او کومک باندې ورته اخیستل سوي دي. پاته سوه صرف دا خبره چې یو څه نقد کومک ده 80,000 له موږ سره پاته وي له دغې ټولو مصارفو ورهاخوا دا به یې مورکۍ ته وسپارو. دوستانو دغه ډله چې وینئ په دې کې زیاتره یتیمان دي. دوی شیرین پلارونه له لاسه ورکړي دي. دوی یتیمان دي او زموږ او ستاسې مرستې ته اړتیا لرله. دوی ته مو رښتیا د اختر جامې او شی هم برابر کړي دي. هغه د اختر جامې او شی کلیپونه او تصویرونه به هم تاسې وګورئ. دوی ډېر خوشحاله دي. د اختر په جامو هم مصارف سوي دي. د اختر له جامو سره دا ټول مصارف چې سره راغونډ کړي نو د دوی هغه تقریبا ډېر کار سوی. خدای دې نور د دوی چاره وکړي. مورکیه دا پیسې زه ګڼم ښه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 50 51 52 53 54 55 7 50 شپېته. دغه شپېته د دوستانو له لوري صدقه خیرات هر څه چې یې بولې قبول یې امین. او رښتیا خوراکي مواد مو دوی ته راوړي وو. خوراکي مواد او د دغې مورکۍ د روژې د غوښې مصرف هم چا په غاړه اخیستی و. سره کله ته به سر ولاړم د لمفیان په لمانځه به زه رارسېدم. خدایه پاکه زه به سپو څکلم یو دغه زنکی و یو هغه زنکی و راباندې کړچېده که به 2 شپېته به نه وه په یغ جومات 2 شپېته به وې د دوی. زه به سپو ورته کړچلم اوسه د کور سړي راغله ځینې خلاصې کړم. زه له سپو خلاصه سوم، زه له کلي خلاص سوم، زه له سواله خلاص سوم. تاسې د خدای په دین او په دنیا خوشحاله تاسې د خدای د ایمان خوشحالي ده چې څوړ ارمان مې هغه هم در وخېزه چې ټولو له ما سره کومک کړی ده ټولو ته د الله وخیروه. زه هم د پردي سواله راایساره کړم. زه اوس ترونه وځم. زه اوس په کور کې ناست یم. زه په کور وپېدم. زه په کور کې کېناستم. الله دې د ایمان خوشحالي درکړي. الله هم په دین او په دنیا خوشحاله کړي. الله پروردګار یې څوړ ارمانونه مې هغه هم در وخېز. یې څوړ د ما کنکلي را خوشحاله مسافر ورته د خدای خیر کړي. مسافر د خدای د الله په کوثرو کې پټ کړي. الله دې لره مشکلات خلاص کړي. الله دې په دین او په دنیا خوشحاله کړي. الله دې بد خطر له مخې وباسي. الله هم خدای باید مو وستاسي پې خو یې هر چا چې دا یوه روپۍ کومک کړی د دغو ته مشخصه ما ته به دغه چا راکولې. ما به د خټو پر پوپ مچکانې جوړولې. اوس پرون مې روپۍ راخیستې دغه جنکۍ ته به وشکره مې وکښل کوزه مې سلیمان ته یوړله. په وشکرو زه بېرته کور ته راورسېدم. الله هم په دین او په دنیا خوشحاله کړه. الله دې د ایمان خوشحالي درکړي. ما ته هم بیا راغله الله پروردګاره څوړ ارمان کوي هغه هم درکړه. مسافر یې کوم د کور والي کوم اولادونه یې په ټول هم وکړه تېرې سي. الله هم په دین او په دنیا خوشحاله کړه. له ما سره خو ډېر کومک وکړو. الله دې د ایمان رڼا در باندې جوړه کړي. ما تور سر سپین سو. ما دغه خواړه د مېړه په وختو نه دي خوړلي لکه اوس یې تاسې را باندې جوړ کړل. زنکي بر ریړۍ راکټولې او ما یو ورې وزړل. سمې له شکر کې خدای ما باندې څوړ رڼا جوړه سوه. ما خو دغه وزړل ما ټول عمر ما دغه عمر نه و تېر کړی. د مېړه د وخته ما دغه یال نه و تېر کړی. لکه دا اوس خدای په ما راوست. الله پروردګار مسافرم په لوی الله وساتل څه. الله پروردګار زمان په لوی الله وساتل. الله هم په تور باد مه ووه. الله هم ډېرې خواصل. دا ځوان به کار کوي. کار به کوي. واده دې ده؟ او واده مې کلکه واده ده ان شاء الله الرحمن. د خبریال خیریه بنسټ ملګرو کاروبار درته برابر کو. نور خپل کورنۍ ته روزي ته په لاس ورکه. هیڅ دې ته اړتیا مه پرېږده چې مورکۍ دې د چا په در کې ودرېږي. سمه ده ان شاء الله. واده ده سم مضبوط کلک نو واچوه سمه مضبوطه واده. بس عارف الله خان به کار کوي ان شاء الله. خپلې کورنۍ ته به روزي راوړي او د روزي د پیدا کولو وسیله ورته برابره سوه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بیا به ارمان کوي ارمان
سنا واخلا پیدال رمضان سنا واخلا پیدال رمضان سنا